پام چې حوصلې در څخه ماتې نشي. په اذکارو او په معصوره دعاګانو کې بله دعا د دواړو جهانو د سالار صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سه دا را نقل ده کله چې انسان ویده کیږي. په دې ټیم کې د ویده کېدلو درېیمه دعا دا ده چې انسان یې د پاک رب وغواړي. اللهم باسمک اموت و احیا. اللهم باسمک اموت و احیا. اے الله رب العزت زستا په نوم باندې ویده کېږم، اموتو مړ کېږم، ځکه دا خوب نوم الاصغر کشنې مرګ ورته ویل سوي دي، او دلته په عربي اصطلاح کې هم د اموتو لفظ ورته کارول سوي دي. اموتو اے الله رب العزت زستا په نوم باندې ویده کېږم، مړ کېږم، و احیا او را ژوندی کېږم. د خوب سنت او نبوي طریقه دا ده کله چې انسان د خوب او د ویده کېدلو اراده وکړي نو د سنتو موافق باید اودس لومړی وکړي، باید په طهارت باندې انسان واوسېږي. دوم باید انسان خپله بستره وڅنډي او پاکې کړي. دریم په راسته او ښي اړخ باندې باید پریوزي انسان. څلورم راسته لاس تر بارخو لاندې ښول، قبلې شریفې ته مخامخ انسان ویده شي. له دې نه وروسته دا دعا د پاک رب وغواړي. اللهم باسمک اموت و احیا. ای الله رب العزت زه ستا په نوم باندې ویده کېږم، مړ کېږم او را ژوندی کېږم، و احیا را ویښېږم. که چیرې انسان په اوداسه باندې ویده سي نو دا ټوله شپه به الله رب العزت انسان لپاره په عبادت کې شمار کړي، او د دې اوداسه په برکت باندې به یوه حفظه ملایکه د حفاظت ملایکه الله پاک په انسان مقرره کړي، او د اوداسه په برکت باندې به انسان د شپې له بدو بدو خوبونو او د شیطان وسوسو څخه په اماني، او د وسرې څنډل چې په حدیث شریف کې ذکر سوي دي هغه د دې وجې دی چې کوم زیان او تاوان او نقصان رسونکي حشره یا ناپاکي نه کي پکښې کې په دې کې. په راسته طرف باندې ویده کېدل له سنتو سور اخوا د انسان د طبي او ډاکټري پلوه د انسان د جوړتیا او د صحت له پلوه هم د انسان لپاره ډیر ښه دی. او د مرګ او ژوند یادونه دا خوب دا کشنی مرګ بلل سوی دی، موت الاصغر. نو د دې دعا په ویلو سره مؤمن مسلمان خپل ځان په پوره توګه د الله رب العزت تسپاري او د الله رب العزت تسپارښتنه د الله د حفاظت کوي او د خیر دعا د الله پاک وغواړي. که چیرې انسان په دغه شپه کې په دغه حال کې وفات سو نو یو خو به طهارت پر سنت طریقه باندې انسان ویده کېږي، دویم به انسان ذکر کړي، د ایمان غوښتنه به د الله پاک کړي، او پر سنت طریقه باندې ویده کېدل دا بیل یو عبادت دی. برن ته خپله سوچ ورته وکړي. کله چې انسان ویده سي نو د خپل ځان او د شاوخوا هیڅ واک او شعور انسان نه لري. له دې وجې دې ته موت الاصغر ویل سوي دي. په مرګ کې انسان څه خبرې چې کور ته څه پیښیږي، په بیبان کې څه پیښیږي. په دې دعا کې مؤمن بنده خپل ځان په پوره توګه د الله حفاظت ته وسپاري او د الله رب العزت رحمت ته وسپاري، د الله رب العزت نه د الله رحمت وغواړي او بیا ویده سي. دا ورځ په دې خیر غوښتلو باندې تمام ته ورسي. د دې دی مثال دی لکه انسان چې ویده مړ کېږي او په اخر کې کلمه طیبه ووایي،
دا څونه ښه خبره ده. نو کله چې موږ تاسو دا ووایو اللهم باسمک اموت، ای الله ستا په نوم، دا په دې معنا ده چې زه خپل ژوند، زما مرګ، روح، جسم او زما هر څه وخت ژوند او زندگی ستا په مبارک نوم ای الله پیلوم او شروع کوم. دا د بنده ډیر لوی کمال دی. په دې ټکي کې ډیر لوی عجز پروت دی، په الله باندې توکل پروت دی، په الله رب العزت باندې د کلک ایمان او د یقین درلودلو نشانه پرته ده پکې. همدارنګه په دې دعا کې چې کله د اموت ذکر سوی دی، دعا خو دوه درې ټکي د اللهم باسمک اموت و احیا، ټول څلور لفظونه پر کېږي، لیکن د اموتو چې زه مړ کېږم معنا یې دا لازم زه ویده کېږم. لفظ چې په دعا کې کارول سوی دی انسان ته دا ور یادوي چې دا خوب د مرګ یوه نمونه ده، لکه څنګه چې انسان هره شپه ویده کېږي او بیرته راویښېږي، همداسې به یوه ورځ په رښتیا مړ کېږي او بیا به د قیامت په ورځ حساب او کتاب ته راژوندی کېږي. دغه فکر او دغه یقین، دغه عقیده د انسان په زړه کې د آخرت ویره او د ګناهونو څخه د توبې احساس را پیدا کوي او د الله د راضي کېدلو کوشش او احساس په انسان کې راژوندی کوي. خو دا چې موږ په دغه معنا پوهېږو نه، موږ په حکمت پوهېږو نه، نو له دې وجې زما ګرانو عزتمندورونو زموږ ستاسو په عملي زندګي کې کمزوري ده. دریم دا چې و احیا تورې پکې ذکر سوی دی چې الله زه ستا په نوم راژوندی کېږم، نو دا د نوي ژوند شکرانیه ده، د نوي ژوند د نوي چانس شکر ادا کول دی په دې کې چې که الله رب العزت ماته د بیا راویښېدو موقع راکړله، نو دا د نوي ژوند هم د الله په خوښه او په عبادت کې به تېروم. لنډ مطلب دا دی چې دا دعا انسان ته د ژوند د وروستنۍ شېبې تر ویده کېدو وړاندې یعنې مخکې باید د الله په ذکر او یاد باندې پای ته ورسېږي، تر څو که د شپې روح واخیستل سي او دا شپه یې اخري شپه او د الله حضور ته پیښ شي، نو د انسان خاتمه په ایمان او ذکر او د الله په دعا او په د الله په نصرت او په رحمت غوښتلو باندې سوي. څونه لوی حکمت کې پکښې کې دی. راځئ د دعا الفاظ به یو بیا ووایو او معنا یې اللهم باسمک اموت و احیا، ای الله رب العزت زه ستا په نوم باندې مړ کېږم یعنی ویده کېږم او ژوندی کېږم یعنی راویښېږم. دې ته موت الاصغر وایي، خوب ته. موږ د شپې څنګه په آرامه باندې سملو، بلکې ګسر موږ ته دا سوچ راځي چې کېدی سي دا مې اخرنۍ شپه وي. که مې اخرنۍ شپه یې نه وي، په دې کې شریعت کم مقصد ښوولی دی چې تاسو دا دعا وایاست.